السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو مندو د اولادو شکایتونه راته کړي دي. الله جل جلاله دې سره له ما و ټولو اولادو ته توفیق ورکړي چې د والدینو مبارکانو خدمت وکړي. مور و پلار دروازې د جنت هم دي، دروازې د دوزخ هم دي. د دغه مور و پلار په وجه به اولاد جنت ته ځي او اولاد به دوزخ ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلاک دی هغه څوک چې مور و پلار ورڅخه مړه سي او د الله نه کې راځي، ځکه د الله رضا د مور و پلار په رضا کې ده. محترمینو، دا خپرونه به تر پایه سره اورو. د مور و پلار اطاعت فرض دی، په روا کارو کې نه په ناروا کې. بعضې ورونه د معاینې په خاطر باندې مور خوابدي کې معاینه بله پیدا کېږي، معاینه د بل لور ده، خو مور بله بیا نه پیدا کېږي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله رضا په رضا کې د مور و پلار ده، او د الله غضب د الله قهر په قهر کې ده او په غضب کې د مور و پلار ده. که مور و پلار له سړي څخه ناراض وو او هغو قهر ورباندې کول، نو معلومه ده چې الله هم ناراضه دی ځینې. او دغه رنګه انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي که څوک غواړي چې عمر دراز سي او زیادت په رزق کې راسي، نو د مور و پلار سره د نیکي کوي. مور و پلار سره ښه کول د الله ته انسان مقبولوي، الله جل جلاله ته انسان ژوندی کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کړی دی چې د الله جل جلاله اطاعت د الله بندگی په اطاعت کې د مور و پلار دی. سړی د مور پلار اطاعت کوي، دا سړی د الله په بندگی کې داخل دی. او د الله معصیت د الله څخه نافرماني په نافرماني کې د مور و پلار دی. او دغه رنګه معاذ بن انس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا د مور پلار سره ښه کول توبه له، خوشحالي دې وي دلره او الله به په عمر کې برکت ورواچي. نو چې انسان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالي زیری ورکړي، هغه انسان به په خوشحالي باندې جنت ته ځي. او دغه رنګه د رافع څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وایي د مور پلار سره نیکي کول دا په عمر کې برکت اچي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي راوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وایي وایي مور مې په اوږو کې څو فرسخه راوړله په ډېره ګرمي کې. نو ایا ما د دې شکر ادا کوي که مې نه کوي ادا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا نه دي ادا کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه دی ادا کړی د دې شکر. تا خو دوه فرسخه په اوږو کې راوړله، دې نه میاشتې په نس کې ګرځولی، خپل نس یې درلره ځانګو جوړه کړې وه. نو محترمینو، مور پلار د جنت دروازې دي. بعضې انسانان د دې عظیم رحمت څخه محروم وي، مور پلار یې مړه وي. د بعضو انسانانو بیا مور پلار ژوندي یا مور ژوندي یا پلار ژوندی وي، د معاینې په خاطر باندې مور ازاروي، دی د معاینې زوی سي. محترمینو، حدود سته. معاینه داسې رشته ده، داسې قرابت دی چې هغه ډول قرابت د مور سره هم سړی نشي کولی. یو حالت کې میړو معاینه په داسې راز کې وي سره چې هغه راز د مور او د خور سره څوک نه شریکولی سي، نه ورته ویلی سي.
خو دا معنا نه ده چې ماینه قدرمنه سوه تر مور بعضې خلک د ماینې په خاطر باندې مور پرېږدي که چیرې مور ظلم کوي مور ناجایزه کوي هم یو لار سته که مور بد کوي مور ناحقه وي ستا ماینه پر حق وي هم ته د ماینې طرف نسې نیولی ته مور ته به دا نه وایې چې ته ولې زما له ماینې سره دی کوې بل عالم ورته پوه کړه چې زما مور بد کوي زما مور ته یې نصیحت وکړه مور ته نصیحت تا نسې کولی یو وار به ورته وایې چې مثلا مور دا کار خو ناروا دي نو که په هغه وار باندې دې اثر نه کړي خلاص دوباره بیا نسې ورته ویلی دعا به ورته کوې نو بعضې زامن شکایتونه ما ته مندو کړي دي نو دغه بیانونه کوم څو خپرونې د مور و پلار په حقوقو کې بیانوم که په هغه باندې هم نشو سم بیا زه مجبوره یم چې د دوی نومان په عام میسیجانو کې یاد کړمه چې پلانکی نومیږي د مور سره بد کوي نو به ټوله دنیا ورباندې خبره سي ټوله دنیا به باندې بد وایي چې پلانکی عجي هم سوې پلانکی ته د مور سره دومره بې احترامي کوي د الله څخه وبېرېږي هغه مور ده چې نه میاشتې خپل نس ستا دپاره زانګو ګرځولې وه هغه مور ده چې کلونه یې ستا مردارۍ در پاکولې شاته کار یو کال مریض څه دغه معاینه به ستا په خدمت ستړي سي دغه معاینه به له تا په عذابه سي دغه معاینه به ستا د مرګ خواست کوي چې خدای زما خاوند ته مرګ ورکړه معاینې ته که دې روپۍ راوړلې معاینه که دې نازوله که دې پر پارکو ګرځوله په پکنیکو دې بوله جیب یې ډک و تی میړه یې که ته له مزدورۍ وولېدلې ستا اودسمات دې در وچاوه ته د خپل اوداسه نه ولې دغه معاینه به ستا د مرګ خواست کوي خو دغه مور وه کلونه ته د اودسمات ته پاکولو نه ولې تا خپل ځان نسوای پاکولی تا په خپل پرتاګه کې او په ځان کې بولي مرداري کول دغه مور ستا مرداري په ډېر شوق او مینه در صفا کول او دا یې هم نه ویل چې خدای ځینې خلاصه مې کړه دې اولاده دا څونه مرداري ده دا څونه غولو بولي کوي د مور وفا ته وګوره او د ماینې جفا ته وګوره آیا ماینه به 4 کاله تا ته په خوله کې ډوډۍ درکړي 4-5 کاله به ستا مرداري در پاکه کړي 4-5 کاله به دومره په محبت او په شوق ستا تربیه وکړي ما لیدلي دي چې خاوند یې مریض سي د ګټې نه وي د دنیا راوړلو نه وي دا بس د ایمان سره مرګ ورکړي ځین په عذاب وي نسي سي خدای ورټول کړي مور 4-5 کاله ډوډۍ په خوله کې درکوله حتی ډوډۍ واره وژوي ګوله په خوله کې وژوي ستا د غاښو وجود لا نسته په خوله کې د غاښ نسته مور هغه د خولې په ستا ګوله ستا خولې ته بیا دروړي مور دروازه د جنت ته دغه دروازه د جنت د ماینې په وجه باندې مه بندوئ دا دروازه د جنت د ماینې په وجه په ځان باندې مه بندوئ د جنت دروازه که درته بنده سوه ولاړې اهل نار سوې اهل نار او دغه رنګه یو صحابي وایي مور په وضو کې و طواف یې پکاوه فسأل نبی صلی الله علیه وسلم بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه پوښتنه وکوله هل ادیت حقها یا ما د مور حق را ادا کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغلی او معه شیخ سپین ږیری ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا پلان ما هذا معک دا څوک دی چې در سره دی هغه ورته ابي زما پلار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته فلا تمشي امامه د ده مخ ته به نه ځې او نه به تر ده نه مخه کښېنې
او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی په خپل نامه بولې او نه به تکلیف ورکوي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د مور پلار خدمت وکړو، د مور پلار سره ښه وکړو، د مور پلار احترام وکړو. که د معاینې و د مور په مابینځ کې مشکل راغلی، که مور ملامته وه، معاینې ته نصیحت وکړه چې سپین سرې ده، دماغ کار نه کوي، تحمل به کوو. موږ خو سموژور هم له ځانه څخه قومندان جوړ کړی دي، بس پر مېړه به هم د دې امر چلیږي، پر خواش به هم د دې امر چلیږي. لږ آخرت در په یاد کړي، لږ قبر در په یاد کړي. ولې داسې کوئ؟ د الله څخه وبېرېږئ، د الله په خاطر باندې، د خپل قبر په خاطر باندې ژوند برابر کړي. حدیث رقم 10389 او 10395. صفحه نمبر 150 مجموع زوائد جلد نمبر 8. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.